أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ساحل سے وای د سلور کنج دنیا په هر یو ګټ کې اواز صحیح ده د سلور کنج دنیا په هر یو ګټ کې چې غټان دی راز یو استاد یو دی او مظلومان که د مشرق که د مغرب دی ژوند یو جواک یو اواز یو دی او ماشومان که د مشرق که د مغرب دی د جړا او د خندا انداز یو دی او د مهران صاحب چې څنګه تمهید کې خو زه د دې دغه د نورو خبرونو را تېرېږم سیده موضوع ته راځم څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې سټډي سرکل هغه عنوان چې دی هغه امن او اختیار دی نو د ټولو نه لومړۍ خبره دا ده چې مونږ په دې خبره باندې ځان پوه کړو او یو خبرې صرف وضاحت کوم چې دا بالکل د تقریر په شکل کې نه دی تاسو ټول به په دې کې برخه اخلئ څوک کوم ځای کې اختلاف لري کوم ځای کې سوال کوي کوم ځای کې څه کولی شي نو هغه به کوي چې امن څه ته وایي او اختیار څه ته وایي نو د امن نه به شروع کړو امن څه ته وایي عام تاثر د امن په حوالې سره چې دی زموږ په ټولنه کې هغه دا دی چې د جنگ نشوالي ته امن وایي د جنگ نشوالي ته امن وایي یا دویم د دوو جنگونو په منځ کې چې کومه فاصله ده آیا دې ته امن وایي نو د امن په حوالې سره چې دی ډېر زیات مغالطې دي غواړو چې دغه خبره چې دی ځان ته ډېر لږ اسانه کړو او د دې لپاره زما په خیال د ټولو نه غټ ماډل چې د امن کم دی هغه د فخر افغان باچا خان بابا د امن ماډل چې دی هغه د ټولو نه زورور دی هغه لکه چې څنګه د هغې د تشدد په حوالې سره د هغې خپل نظر و خپل فکر و دغه شانتي د امن په حوالې سره د هغې خپل یو فکر و نو باچا خان بابا امن څه ته وایي باچا خان بابا هېڅکله هم دې ته امن نه وایي چې د دوو جنګونو په منځ کې چې کومه فاصله ده یا کومه وقفه ده دا د امن دی یا هغه د جنگ نشوالي ته هم امن نه وایي د امن ډېره وسیع معنو کې امن دې ته وایي چې یوه ټولنه په ټولنه کې اوسېدونکي انسانان هغه د هر قسمه تشدد نه پاک وي که هغه احتیاطي تشدد وي که هغه مستقیم تشدد وي او دا انسانان په سماجي توګه په نفسیاتي توګه په طبي توګه په ټولنیزه توګه مکمل په خپلو وسایلو باندې خپل د اختیار خاوندان وي نو هله موږ دغه ته ویلی شو چې دا د امن یو تصور دی او بیا چې موږ د باچا خان بابا ژوند د امن په حوالې سره کله هم ګورو نو په هغې کې موږ ته دا ماډل راځي لکه د نن نه موږ نن په یویشتمه پېړۍ کې چې دی ناست یو ډېره ماډرن زمانه ده د موبایل او خلک ډېر مخکې تللي دي یو تصور دی چې د نن نه پوره 100 کاله مخکې د اشنغر په سیمه کې یو ماښامې دی باچا خان بابا د خپل ټبر سره د نغري په غاړه باندې ناست دی خبرې کوي اوس تاسو د امن دغه تصور ته ګورئ هغه خپلې ښځې ته وایي دا د یو پښتون مشر یا د یو پښتون د بارام خان بابا د زوی چې لوی خان دی د هغه خبره ده چې خدای وکړه که زه چېرته کې ستا نه مخکې مړ شوم نو ته کولی شي چې واده وکړي تاسو دې خبرې ته سوچ کوئ چې یو پښتون مشر له داسې خبره کول د نن نه پوره 100 کاله مخکې نن تاسو ګورئ موږ 100 کاله وروسته هم د هغې هغه شانتې تصور چې دی نه شو کولی خو هغه ورته وایي که تا د زه که چېرته ستا نه مخکې مړ شوم نو ته کولی شي چې واده وکړي دا کم قسم دی د امن دا د امن هغه قسم دی چې څنګه چې مهران صاحب خبره وکړه چې دلته کې صنفي تشدد دی صنفي یعنی مونږه د ښځې سره چې کومه رویه ساتو هغه د هغې د جنس په بنیاد باندې هغې ته په جایداد کې څه نه ورکول هغې باندې د سکول او د مکتبونو لارې تړل هغې نه په واده کې د هغې نه تپوس نه کول د هغې په ژوند په نورو لارو چارو کې چې دی هغه نه شاملول دغه شانتې تاسو که ګورئ په ډېرو پښتنو کورونو کې که موږ وګورو هغې ته ډوډۍ په آخر کې ورکول همداسې ده که نه او هغه هغې ته وایي چې که فرض که زه ستا نه مخکې مړ شم نو ته واده کولی شي دا د یو پښتون باچا خان بابا د امن دغه تصور دومره زورور و چې هغه اول د ټولو نه اول چې هغه په دې باندې کار کوو نو هغه په دې باندې کار کوو چې څنګه موږ ټولنه د ټولنې نفسیات وپېژنو چې په دې ټولنه کې چېرته تشدد موجود دی او بیا د دغه تشدد ختمولو دپاره چې دی لارې چارې چې دی هغه ولټو خلک دلته کې تشدد په ډېرو لنډو تنګو معنو کې چې دی هغه استعمالوي که نه تشدد ته خلک داسې ګوري چې تشدد مطلب دا دی چې لکه وهل څوک کوي
نو دې ته تشدد وایي. دغه تشدد چې د وهلو د تشدد، د څپېړې تشدد، د ټوپک تشدد، دا په نړۍ کې یو انسان هم داسې دی چې دا به یې خوښ وي. خو د تشدد چې کوم یو ډېر بل خطرناک شکل دی هغې ته موږ ساختیاتي تشدد ویو یا سټرکچر وایلنس ورته ویو. سټرکچر وایلنس داسې وي چې هغه ښکاري نه او تر ډېر حده پورې هغه ټولنې چې دی هغه زغملی وي، هغه یې برداشت کړی وي. لکه لور ته به یې څه نه ورکوو، دا ټولو پوښتنو باندې دی چې نه یې ورکوو، هېڅوک دې ته تشدد نه وایي. ٹھیک شو. یا په نسلي بنیاد باندې مونږه د کسبګرو نه چې دی یو قسمه نفرت کوو چې دا جولا دی، دا ډم دی، دا نایي دی، دا دی، دا دی. دا د تشدد یو بل شکل دی چې مونږه په هغه باندې بیا د هغې په حوالې سره چې دی د هغې څومره مسلې جوړې دي چې تا ته خپل کار کسب چې دی هغه څه سپک شو. نو چې تا کار کسب سپک شو نو ستا اقتصاد به د کوم ځای نه جوړېږي؟ ته خپل اقتصاد، خپل معیشت چې دی هغه په کار کسب باندې به تا جوړو که نه. نو هغه خلکو چې دی هغه خپل کارونه چې دی هغه پرېښودل. باچا خان بابا په دغه کې خدای خدمتګار تحریک کې چې تاسو څومره هم سالاران ګورئ هغه به د دغه طبقې د خلکو نه به زیات شمېر د هغه و. د هغې دا وجه وه چې د هغې په شعوري توګه خو غوښتل چې دغه تشدد چې دی هغه په دغه انداز باندې ختم کړي. نو د دغه امن چې کوم د باچا خان بابا تصور دی یا د تشدد دغه کم تصور د باچا خان بابا دی، آیا دا به څنګه راځي؟ دا په ټولنه کې څنګه راځي او د دې په بنیاد باندې به د اختیار خاوندان خلک څنګه کېږي؟ د دې لپاره به لکه زه اوس چې دا زلمی پاڅېدو د پښتون صاحب دلته کې دا نارې وهلې که نه، نو ما یو خبرې ته سوچ واغستم که نه چې لکه دا هلک چې کوم کار کوي دا د په دې نننۍ وخت کې د ټولو نه ګران کار دی. دلته د مور هم کارېږي چې دا به نه کوي، دلته د پلار هم کارېږي چې دا به نه کوي. دی چې چېرته سبق وایي نو هلته کې دی اپیډیوټ جمع کوي چې دلته به ته لکه دا چغه نه وایي، ته به سیاست نه کوې. دلته د چې کوم استاد په ډایس باندې ولاړ وي هغه ورته هم وایي چې دا کار ټیک نه دی او د هغې باوجود چې دا کوي نو دا څومره لوی سړی دی. دا د پښتون صاحب سیاست کول یا په یونیورسټو کې یا په پوهنتونو کې سیاست کول ځان له کور له شر کتل دي. یعنې ستا مور تا ته اجازت نه درکوي، ستا پلار تا ته اجازت نه درکوي، تا ته پوهنتون اجازت نه درکوي او ولې نه درکوي؟ که موږ په دې باندې په لنډه دغه انداز باندې سوچ وکړو لکه په سوات پوهنتون کې یا د ملاکنډ پوهنتون کې پرون یو استاد راغلی هغه ته ما ستاسو سره څومره سټرنټ دی؟ د ملاکنډ پوهنتون کې 14,000 طالب علمان دي. ما وی ټیچینګ فیکلټي څومره ده؟ ټیچینګ فیکلټي چې ده 2,500 ده. ایڈمنسټریټیو فیکلټي څومره ده؟ کلرکان ده دا به وایي 50-50. د دغه کلرکانو تنظیم شته؟ وی او د دغه استادانو تنظیم شته؟ او دا چې د دې یونیورسټۍ د ټولو نه غټ سټیک هولډر چې دا 14,000 هلکان دي جنکۍ دي د هغې تنظیم ولې نشته؟ وایي نه ډاکټر صاحب سیاست خو په یونیورسټو کې نه کوو. ته په یونیورسټو کې سیاست نه کوې، سیاست به د کوم ځای نه زده کوې؟ آیا بیا دا سیاست د معنی خلکو څنګه؟ هغه ساحل صاحب شعر دی که نه وایي چې د لفظونو نه معنی ووتې ځکه د خلکو نه جامې ووتې. د لفظونو نه معنی وتلي دي. موږ په یو داسې ټولنه کې اوسېږو چېرته چې د لفظونو معنی بدلې شوي دي. د سیاست معنی لکه دا چا سیاست خبره کوي نو مطلب پیدا وي چې لکه دا مطلب دی ډېر غلط کار دی، دا ډېر سپک کار دی، دا دوکې ته وایي، دا کرپشن ته وایي. تاسو ګورئ په یو منظم توګه باندې سیاست چې دی هغه بدنام کړی شو او د هغې په شا باندې چا ته ګټه رسي موږ ټول پوهېږو چې چا ته ګټه رسي. د سیاست نشوالی کومو خلکو ته ګټه رسوي؟ نو سیاست یا د باچا خان بابا د وینا مطابق سیاست یو ډېره مقدسه فریضه ده. سیاست د پیغمبرانو کار دی. ټولو پیغمبرانو سیاست نه دی کړی. ټولو پیغمبرانو چې دی بادشاهیانې کړي دي، سیاست یې کړی دی، ملکونه یې فتح کړي دي. ملکونه فتح کول دغه واک اختیار ترلاسه کول هغه په سیاست باندې کېږي که نه؟ نو په داسې ټولنه کې چېرته چې سیاست چې دی هغه کنټرول شوي دي په هغه ټولنه کې داسې زلمي چې هغه ناست دي دلته زموږ سره په یونیورسټو کې سیاست کوي، سره ټوپۍ په سر کړي. دا زما په خیال د ډېر لوی جدوجهد او د یو ډېر لوی سینې او د ډېر لوی حوصلې چې دی هغه کار دی. که تاسو دغه ښه اوس که په دې خبره باندې څوک اختلاف کوي چېرې دغه سیاسي خبره چې ده هم دا ده کومه چې مطلب د مروجه ده چې سیاست کنځل دی، سیاست دوکه ده، سیاست یو بل باندې الزامونه لګول دي، دا دي. ښه نو زموږ سره دویمه لاره کومه ده؟ دویمه لاره خو نشته که نه؟ دویمه لاره دا ده چې خلک یا هغه خلک چې مطلب د ستا وسایلو ته اختیار نه درکوي هغه به تا سره څه کوي؟ تا سره به دا کوي چې تا ستنه د اختیار واخلي. که ته د هغه سره د اختیار دا جنګ کې او په تشدد کې نو په تشدد کولی شي؟ نه شي کولی.
او چې نه شي کولای بیا د ټولو نه عامه خبره دا ده چې تشدد ختمول داسې ریاستونو ته لکه په کوم ریاست کې چې موږ اوسېږو هغې ته هېڅ ګران کار نه وي. تاسو وکتله د 9 مای واقعه د 9 مای واقعه او د 8 مای په 9 مای او د 8 مای یا د 9 مای د سهار او د 9 مای د ماښام په منځ کې د یو څو غنټو کې څنګه بیانیه بدله شوه. که تاسو هغې ته وګورئ ریاست سره چې دی د هغه خلکو نه کوم چې سیاست کوو زموږ سره بلا شي اختلاف خو سیاست یې کوو او دغه سیاست چې کله کوو د دغه سیاست په بنیاد باندې چې هغه کله په تشدد باندې ورواړول په تشدد ورواړول کنه یو قسمه یا هغه تشدد کو یا ورواړول شو نو د هغه غټوله بیانیه په 2 غنټو کې ختم شو کنه شو هم داسې ده کنه که تاسو لږ وند کې سوچو کوي کله د خلک جنون پالیټیشنز وي جنون پولیټیکل ورکر وي او صحیح پولیټیکل ورکر وي د سیاسي شعور سره وي او د دومره زیات سټرنث سره وي په حقیقت کې چې دومره سټرنث سره وي او د کراچۍ نه نیولې تر ګلګت پورې دا ټول راوتلې وي او بیخي صرف درنه وي یا ناست وي یا جلوس وي. آیا ریاست ته دغه جواز او چې په دې باندې تشدد کی ریاست سره دغه جواز او چې د جیلونو ته واچي ریاست سره دا جواز او چې د دې پارټي بین کی یا سپیو کی نو دا مثال صرف د دې لپاره کو چې عدم تشدد چې دا کومه اسلحه ده په دې کې څومره زور دی دا د کې تر ریاست لمارل اتارټي نه ورکړي هغه ستانه مورال اتارټي نشي اغسته او چې کله ستانه مورال اتارټي نشي اغسته هغه په تا باندې داسې نیغ گزار نشي کولای لکه څنګه چې په دې خلکو باندې چې دی وکړو. نو د امن او د اختیار خبره د اختیار د ټولو نه ساده کانسپټ چې کوم دی هغه زمونږ اجمل خټک بابا که تاسو د هغه د جنت نظم وګورئ که نه هغه وایي د مولانا مې تپوس وکړو چې جنت څه ته وایي بیا وایي د مزدور نه تپوس وکړو چې جنت څه ته وایي مزدور وایي چې بس مړه خېټه او خواږه خوبونه بیا یو لیونی وي هغه بس د انسان د خوشحالو خوبونه او داسې چې دی اخره کې ځي بیا دی وایي بیا دا ګوره دا هغه تصور دی کوم چې هغه مونږ ته د نن نه 50 کاله مخکې راکړی دی وایي ما دې خپل زړه ته سر ورښکته کړلو د په اوترو سترګو بره کتل دې شین اسمان ته غورېدو ویلې ای د لامکان خاونده ویلې ای د لامکان خاونده په خپل مکان کې خپل اختیار جنت دی ګنې د دغه لیونتوب په نامه کدار ویدار کنار وینار جنت دی. دا هغه تصور دی چې سچ استادي په دې وطن کې پاغه باندې استا اختیاري او کومنګ ګورو چې موږ څومره د اختیار خاوندان یو او دغه انالیسیس وکړو ډېر به کمزوري موږ دومره کمزوري یو چې زمونږ د ماشوم په بسته کې زمونږ د ژبې کتاب شته فرشتیا وایي ټول ماشومان زمونږ ټول ماشومان سکولونو ته ځي هغه نشته یعنی موږ په خپل ژبې باندې اختیار نه لرو چې هغه د مکتب ژبه کو موږ په خپل ژبې باندې اختیار نه لرو چې هغه د میډیا ژبه کو موږ په خپل ژبې باندې اختیار نه لرو چې هغه ژبه چې ده هغه د مارکیټ سره د ډوډۍ سره وتړلی شو چې ترقي وکړي او ژبه چې ده وړاندې لاړې شي هېڅ ژبه هم ګټه وړه نه وي ژبه هله ترقي کوي کله چې هغه د رزق سره د معیشت سره وتړلی شي لکه انګریزي د معیشت سره تړلې ده موږ ټول مجبور یو چې هغه زده کړو په راتلونکي وختونو کې به چاینیز د معیشت سره تړلی کېږي ډېر خلک به چې ده چاینیز زده کوي هم داسې ده که نه نو د واک او اختیار دغه تسلسل باندې دغه لنډې خبرې به نور به په تفصیلي رڼا حاتم صاحب واچي ډېره زیاته مننه